د الله رسول سړی رالی ول زما زوی ظالمانو را ثبوت دی بیا د الله رسول ته وویل ته او ستا کور والا دي لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایي بس بیا لقمان حکیم زوی ته ویل زویه د ښځې په باره کې عجبه خبرې کړي دي ول پر ښځه اعتماد مه کوه پر ښځه اعتماد دا معنا ده چې لکه ما تا چې پر کښني اعتماد نه کوو پر کښني موږ اعتماد نه کوو قیمتي شی نه ورکوو ولې کښنی لاوباله دی بې فکره دی ضایع به کړي خراب پسې څوک به دوکه کړي داسې پر ښځو مې اعتماد نه کوي د اعتماد معنا بدګماني نه ده بدګماني به نه کوي چې دا ښځه بې لارې ده دا بې لارې کوي پلان دا ګناه ده الله رسول فرمایي که چا پر یو نیکه زنانه داسې سوچ وکړي چې دا بې لارې کوي یا بل د سلو کالو عبادت الله پاک ځینې اخلي صحیح شو بدګماني ځان ته شی دی او اعتماد ځان ته شی دی اعتماد به نور باندې کوي صحیح شو بدګماني حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي تاسو بدګماني مه کوئ کوم سړی چې بدګماني ډېره کوي د هغه به یاران کم وي د هغه به دوستان کم وي پر هر سړي ته باید اعتمادي کوي پلانی داسې دي دا کلیوالا نه دي کلیوال جنجالیان په هر سړي کې یوه یوه خامي راایستلې ده مولوي صاحب مولوي صاحب ښه سړی دی خو دا غیر حاضري ډېرې کوي نو څنګه غیر حاضري کوي نه یې کله په لمانځه کې نه یې شاوخوا وګورو بیا طالب منځ راکړي ظالمه هغه ته چې ما ته 100 روپۍ راکوي زما د زار سي ستا د زار سي په 100 روپۍ د کور والا کړی یم پلار لرم مور لرم ورور لرم خور لرم قریبان لرم عزیزان لرم هغه متي الله تراب وایي ګودر لرم او تربر لرم هر څه ته وایي نو زه انسان نه یم یا نو چې ته په لمانځه کې په خپله املایان دې د زړه د سوي قسم په خدای که کونډه د زړه د سوي ده دا امامان دا د زړه د سوي دي یو شرابي کبابي بدکار سودخور رشوتخور به د ده مشي د ټولو خلکو پر مخ څه ورته ووایي ما کاج سم منځونه در کوم یا نو څه منځونه راکوې ځان یې زما پلار جوړ کړی دی ستا پلار نه یم ستا نیکه یم څه ووایه ستا نیکه یم په هغه ورځ د نیکه یم چې بیا راته پروت یې او زه دا پیپ درته ونسم دا مردار یو په در باندې اچو دلته یو ملا و خطبه یې ویله خطبه دا مشر هغه مسجد چې جوړ کړی دا د دوږخي زوی هغه په خطبه کې زغ باندې وکړ ټیم پر اسو بس یې کړ مرګ نه دی ښه مرګ ښه دی او ډېر ښه دی مجبوري ده الفقر یکاد الکفر الله رسول فرمایي دا فقر انسان کفر ته رسوي بس نو ځای نه لرم کور نه لرم مجبوره یم محتاج یم نو ټیک ده ستا غلام یم ته زما خدای یې ګرځره ولې پریشانه یې دا ملایي خوند کوي سړی وکړي تر دې خپل سړی سپیان واخلي جنګ وایه پر هغه پیسې کښېږده یا څه سپیان واخله خرڅوایه پر بیته نه دغه امامت زه تا ته زه منځونه در کوم نو خبره داسې ده چې پر ښځه به اعتماد نه کوي ولې وله بېکاره ښځه نه ده د انسان د وخت مخکې سپینږیری کوي او شریره ښځه د انسان و خیر ته نه رسوي او دینداره ښځه د هغې په باره کې به احتیاط کوي احتیاط سړی راغلی مولوي صاحب کور والا راته ویل د خنزیر زو کور والا راته ویل د خنزیر زو مولوي صاحب ما به څونه ژړلي والله څونه غټ امتحان دی الله څونه لوی ازمایش و امتحان دا خلک نه دی د ښځو چې ډېر خیرخواهان دي دا انجیوز والا او دا څه دا بې سیمې بې سي زامن دا پر ملایانو چې خبرې کوي اسلام ښځې ته حق نه دی ورکړی ظالمه اسلام و ښځې ته کوم حق ورکړی دی چې تصور نه شي کولی ورسه وګوره د کاله که 2 کروړه کسان حج لره تلل عمرې لره تلل هغه صفا مروه کوي په هغه کې منډه وهي دا د چا د لاسه کوي دا د بیبي حجرې د لاسه کوي ته ولې وایې چې ښځې ته حق په زرو کلو مخکې تېره سوې ده الله زه مجبوره کړی یم پابنده کړی یم ته مجبوره کړی که عمرې له راځې ته به د بیبي حجرې په شان منډه وهې صفا مروه له به ځې راځې دا کوچنی حق دی کوچنی حق دی موسی علیه السلام د خپل کور والا دپاره 10 کاله د خپل سر مزدوري وکړله شپنې توب یې وکړې پسونه یې کتل د کور والا مهر د ادا کېدو دپاره قاضي فضل الله صاحب فرمایي وګوره تاسو دې خبرې ته ولې سوچ نه کوئ لکه چې یو نارینه و زنانې ته ضرورت لري او نو زنان و نارینه ته ضرورت نه لري څومره ضرورت چې نارینه و زنانه ته لري و کور والا ته کور والا و نارینه ته لري بیا ولې نارینه پابنده دي چې مهر نور کوي
په نیچر به در کوم کور به در کوم خونه به در کوم سونه به در کوم کالي به در کوم ډوډۍ به در کوم پلانۍ ولې دا اسلام وایي نو ولې دا نه کول چې پر ښځې یې شوی چې ته به نارینه ته دونه مهر ورکوې بیا به دی ستا سره واده کوي نو اسلام حق نه دی ورکړی ولې ظالمانو او بیا دا کم خلک چې د ښځې دپاره منډې ترنډې وایي دا یې د بل د ښځې دپاره وایي دا د بل د ښځې خپله ښځه به چین په بغارو وي په چغو په نارو وي دی د جهان غم د ښځو سره ډېر ظلم روان دی د ښځو سره ډېر ظلم ومنم د پښتنو معاشره رسم و رواج پر دې جوړ شوی د ښځې سره به ظلم کوي دا ته دی غیرت وایي دا ته دی شجاعت وایي لیکن دی راولاړېږي د اسلام د بدنامۍ دپاره دا تورې ورچولي دي د ښځې سره ول ښه سلوک نه کول کېږي څنګه نه کول کېږي عایشې صدیقې پیغمبر علیه السلام ته ویلي هغه حبشیان دي څه بازۍ یې کولې نیزه بازي و بلبل ته راځه صدقه یې ګورو پیغمبر صلی مبارک ولاړې ورته ولاړ عایشه صدیقې وایي زه شاته ورته ولاړه ما دا میلې ته کتل ویلې ول نو زه در ساته ولاړه لکه یو نجلۍ چې د 8 د 10 کالو یې د هغه به څنګه فکر یي چې در څو دالته درېږي پیغمبر علیه السلام ستړی سو بیا هم زما د وجې ولاړ څه وایه چې اسلام حق نه دی ورکړی کې نه دی ورکړی زموږ معاشرې نه دی ورکړی کې نه دی ورکړی پښتنو نه دی ورکړی کې نه دی ورکړی زما او ستا رواجو رسمو چې دی هغه نه دی ورکړی نو ښځه چې د هغه انسان څه کوي پیغمبر اسلام فرمایي وایي ته ښځې ته خپل حال مه وایه بچه ته هم مه وایه په دې دواړو کې دا ماده کمه ده د پټولو رسوا به دي کې ستا راز به افشا کې او بیا ښځه منم که یو سړی وایي مولوي زه ته پر ښځو ډېر لګېږي ظالمه په سترګو ړوند چې زما ادې تر قدمو لاندې زما جنت دی دا به قول محمد رسول الله ولې وایه ولې دا خبرې کوې زه چې څومره ستا د زنانې فکر کوم څومره زه د خپلې زنانې دغومره ستا د زنانې هم کوم تا خپله پرېږده ده د بل هغې دپاره منډې وایي او بیا خلک قطاباسي قطاباسو به نه سره او بیا جبه خبره دا ده په زنانو کې داسې زنانې هم شته چې خپل خاوند یې وژلی علامه سیوطي صاحب فرمایي رحمه الله تاریخ خلفا والا را نقل کړي دي وایي امام حسن دی رضی الله تعالی عنہ خپل کور والا جعده نومېدل هغې زار ورکړ شهید امام حسن په شان صحیح سن نو لقمان حکیم زوی ته ویل ګوره پر ښځو به ډېر باور نه کوې داسې نه چې دا ښځه بې لارې ده الله پاک پیدا کړې دغسې ده الله پاک پیدا کړې دغسې ده اوس نو د ښځې سره ژوند تېرول حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د ښځې سره ژوند تېرول ګران کار دی او بې ښځې ژوند تېرول تر دې لا ګران دی حاجي فضل الله صاحب فرمایي زموږ په خاندان کې ډېره محترمه ښځه وه مشره هغې څه کول هغه ول داسې و چې مطلب نه به خاوند بزرګانو کې څوک ښوولي دي نه به خاوند د خپلې کوروالا شکایت کوي نه به کوروالا د خاوند ولې دوی موږ په اول ورځ دا سره وویل ښځې ورته ویل که زه په خښمه سوم ته څه مه وایه او که ته په خښم سوې زه به څه نه وایم دا یې زما او ستا د خبرو حل اوس که زه په خښم سم دا ګایېږي که دا په خښمه سوه زه ګایېږم دا یې جنګ جوړ شیطان مابین لر رالی به دا یې حل دی کوروالا ته ووایي چې کله ما له خښم رالی ما پرېږدم ما یې 15 منټه پرېږده زما غوسه به ولاړه شي تا لره خښم دا رالی زه به دا خپل ځان کنټرولوم دا یې ښه ژوند که نه د الله رسول فرمایي له کږې پشتۍ پیدا ده که ته واضح سیده کوم نو پشتۍ سیده کوې نو هغه به ماتېږي او که کوروالا ته واضح سیده کوم نو به طلاق کوې الله دې وساتي الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې هغه ژوند را نصیب کړي الله په راضي محمد رسول الله مبارک پر راضي الله پاک ته موږ ته هدایت وکړي الله پاک ته ویل اولاد القبول منظور وکړي الله پاک ته موږ ته ټول ته پر دې تور مرګ راکړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله محمد د الله رسول سړی رالی ول زما زوی ظالمانو را ثبوت دی بیا د الله رسول ته وکړه ته او ستا کور والا دی لا حول ولا قوت الا بالله ډېر وایي بس لا حول ولا قوت الا بالله ډېر وایي ډېر بیا الله پاک هغه راوستی هغه بچی رالی جوړ روغ رالی سره ده هغه چې ظالمانو کم مال و هغه یې لا راوړی مال دغه تورې وایه بس په دې کې د الله رسول فرمایي زه هېڅ نه درته وایم که ژوندی و الله بې راولي که نه و الله دې جنت ور نصیب کړي زه څه چم وکړم تی ماتې سر خلاص یوه زنانه راله بله ورځ چې راله مولوي صاحب ستا سره ملاقات کول غواړم هغه مولوي صاحب پنجابی وه چې مولوي صاحب زما خاوند 1 کال کېږي چا پورته کړی زیارت سره روان بویتې د ځان سره 1 کال کېږي نو بیا یو هفته قدر لا ټلیفون ملفون سره کېدی بیا هفته بعد ټلیفون راوکول هغه مړ سو
اوس یې استخاره راله راوکړه زړه مې نه مني چې دی به مړي بایدې دا کوچنی ماشوم بچی امور سره څه چم وکړم زه فوجي یم زه جج یم زه قاضي یم زه د دروغو وزیر د دروغ زنانه دي وزیران زه هغه یم د سکرټریټ هغه پلرونه د ځانو جوړ کړي دي زه ماجد ملا څه حیثیت لري درسره یو دا خبره ده نوراني ماجد ته لري سیده نوراني ماجد ته لري نو زه څه درته وایم خورې پر ملایانو پر پیرانو مه ګرځه زر زر روپۍ به درڅه واخلې وایي زه د استخارې لمونځ درلره کوم یو وخت یو سړی راغلی دی نه دی کوږ وړ شی ولو نو د یوه خاندانو بل خاندان ته د غوښت چې زه نکاح ورسره وکړم دی پښتنو کې واده غوښت دی پښتون نه و نو ورته به زما دپاره استخاره وکړې ما چې سوچ وکړې استخاره خو به کوې ما صحیح سبا راسه دا سبا چې رالی نو بیا مې پر هغه ځای زه ناست وم مولوي صاحب استخاره څنګه سوه ما هلته به داسې وکړې ما په ویښه ستا استخاره وکړه ستی خو عقلونه داسې دی پخوا د ښځې عقل په پنده کې دی ستی د راغله تباه ده ما ورته ما خو نو په ویښه ستا دپاره استخاره وکړه ښه څنګه ځو ما هلته په خپل خاندان کې وغواړي په خپل خاندان کې مې وغواړې د یو ډېر غټ خاندان ته مرکه جوړه کړې وه ستا مخ وګوره ستا جوله وګوره ستا خبرې وګوره او هغه وګوره ما هلته به مهرباني وکړې چیش به وکړې ولا که ستا دپاره زه اودس کولی شم پر رستاړه پرېوتلی شم بیا به خدای پاکه په ما یې په خوب هېڅ خوب وم نشته خوب وم نشته درواغ به نه سره جوړو ماله هغه به دی ولاړ نو دې زنانې هم راته ویل ته زما دپاره استخاره وکړه ما خورې هېڅ نه درته وایم